زموږ موندنې ښیي چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر 500 زیات تقاعد شوي امریکایي نظامیانو له بهرنیو حکومتونو او کمپنیو سره دندې پیل کړي دي. زیاتره دا نظامیان په منځني ختیځ کې نظامي مشاورینو په توګه پر دندو بوخت دي. د دې مشهورو مشاورینو په منځ کې 4 ستوري لرونکی تقاعد شوی جنرال جیمز جونز هم دی. جونز څو لسیزې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت په نظامي برخو کې خدمت کړی. امریکایان د جنرال جونز د اوږدمهاله خدمت احسانمند او د هغه د قدر پوروړي دي. د جونز کاري اسناد هیښوونکي دي. د سمندري ځواک 4 ستوري لرونکي جنرال، د سمندري ځواک قومندان، د ناټو د ستر ائتلاف قومندان او د بارک اوباما د ملي امنیت سلاکار. جیمز په ترنګلو حالاتو، ورځنیو جزئیاتو او له بهرنیو مشرانو سره په ناستو کې یو ثابت او محکم غږ و. مګر یوازینی عنوان چې د جیمز د شخصي مشورتي شرکت په ویب سایټ کې نه لیدل کیږي هغه د سعودي عربستان له مشر محمد بن سلیمان مشاوریت دی. سعودي، متحده عرب امارات، قطر، کویت، عمان، اسرائیل او نور ټول پوهیږي چې د امریکا د نظامی کارکونکو مهارتونه په دومره ارزښت ارزي چې خپل نظامی انکشافات پرې ترلاسه کړي. دغه متفاوته لاره کېدای شي چې د امریکا د نظامی کارکونکو لپاره ګټوره وي، خو تقاعد شوي افسران باید له بهرنیو هیوادونو او کمپنیو سره د دندې په پار اجازه ترلاسه کړي. د امریکا حکومت باید په دې ځان مطمئن کړي چې آیا د تقاعد شوي نظامیان د امریکا ګټو ته خپله وفاداري ساتلی شي او آیا دوی به له بهرنیو هیوادونو او کمپنیو سره د دندو پر وخت داسې کار او رول نه ادا کوي چې د امریکا له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. دا تقاعد شوي جنرالان اوس هم د امریکا له بودیجې څخه خپل تقاعد ترلاسه کوي. معلومات ته د لاسرسي د حق پر اساس واشنگټن پوسټ ته په لاس ورغلي اسناد ښیي چې جنرال جیم جونز د خپلې کمپنۍ لپاره داسې اجازه ترلاسه کړې چې په اساس یې کولی شي له بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړي. جنرال جونز له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې وویل چې د سپینې ماڼۍ، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو له تایید او ملاتړ وروسته د کمپنۍ له سعودي سره د یو توافق پر اساس د 2019 میلادي کال له پیله د سعودي وسلوال ځواک تنظیماتي ارزونه پیل کړې. سعودي عربستان د خبرونو په سرټوکي کې دی ځکه چې د امریکا حکومت محمد بن سلمان د واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي په قتل کې ښکیل بللی. په داسې حال کې چې جنرال جونز او کمپنۍ لا د مخه د سعودي ولیعهد شهزاده سره کاري قرارداد کړی و. دوی د خاشقجي له قتل لا د مخه د شهزاده لپاره کار کاوه او د خاشقجي له مرګ وروسته یې هم خپل دندې ته دوام ورکړ. له واشنگټن پوسټ سره هغه په خپله مرکه کې وویل چې دوی د خاشقجي پیښه ټکان وخوړ او حیران شو، خو سره له دې هم د امریکا حکومت له سعودیانو سره د کار د دوام لپاره د دوی کمپنۍ لا تشویق کړي. جونز وویل موږ ویریدو داسې نه چې سعودیان بل لور یعنې چینایانو یا روسانو ته مخ ور واړوي. نو زه فکر کوم همدا د پوښتنې ځای دی چې دا غیر اخلاقی معامله ده. په ځانګړې توګه سعودي عربستان خو د هغه نږدې ګاونډي یمن په جګړه کې بوخت دی، کومه چې واقعا یو بشري ناورین دی. که چیرې ته یو تقاعد شوی امریکایي جنرال یې او په ځانګړې توګه یو لوړ رتبه جنرال او امیر البحر، نو آیا ته به وغواړې چې له داسې یو حکومت سره کار وکړې چې ستا حکومت یې د بشري حقونو په نقض تورنوي او یا هم پکې داسې دیموکراسي نه وي لکه د امریکا په متحده ایالاتو کې؟ له دې هم مهمه پوښتنه دا ده چې دې جنرالانو ته د کار په بدل کې څومره پیسې ورکول کیږي. واشنگټن پوسټ معلوماتو ته د لاسرسي له حق سره سم پر حکومت فشار راوړي چې دې پوښتنو ته ځوابونه ترلاسه کړي. هیله ده چې ژر به دا معلومات زموږ په اختیار کې راکړل شي. جونز ګروپ انټرنیشنل لا هم د سعودي په شمول له بهرنیو هیوادونو او کمپنیو سره کار کوي.